لاسونو پولاو نیولې. او مورې ټول عمر په تیاره خوړل ده که اوس ما کړو کو نه څه چلو شو. لورې ما خو ته ډېره نیازونه بیا کړی دی په داسې ورځ خو زما نه وي پرېږدو. حوصله کوه مورې شپې نه پس ورځ او ورځ نه پس شپه کېږي همدغه د قدرت قانون دی. که هغه ورځې پاتې نه شوې نو دا ورځې به م تېرې شي. دا مور او لور کې څه خبره کېږي. راځه راځه لورې کېنه خورې تاسو ته دلته څه تکلیف خو نشته که نه؟ نه لورې تکلیف خو هېڅ نشته دی یو ښېګڼه به راباندې بله وکړي. هغه څه ترورې لورې ما نه به چېرته نوکري وګورې. دا څه دې وې مورې په دې عمر کې به ته نوکري کې؟ څه به کوو لورې خو به چېرته نه. دلته یو خان دی جمال خان ډېر ښه سړی دی. تا به زه هغه سره نوکره کم ته به زما خبره وکړې زه به نوکري کومه. نرګسه دا څه دی ته؟ ټیک ویمه مورې ټول عمر مې حکم چلولی دی که نن زه واورم نو څه فرق پرېوځي. ښه ده زه به خان سره خبره وکړمه که تاسو دواړو کې چې کومه یوه نوکري کول غواړې نو ودکې ها. ښه ده اوس زه ځمه د خدای په امان. په مخه ده ښه لورې عمر دې ډېر شي. یاسمین هغه تیار کړه او که نه؟ د چا لپاره؟ دلته چې هغه دیسي انګریزان نه دي راغلي کله وایي چکن فرای راته کوي ما ته خو داسې ښکاري دا چېرته په ولایت کې جاړو یې لګوله چېرته جاړو صفایه نه یې کولې. مېلمانه دي او مېلمانه د خدای پاک رحمت وي. نو بیا ښه ده نو که داسې یو څو رحمتونه نور راغله که نه نو هغه به دلته اوسېږي او موږ به بهر لاړ شو. ولې سترګه مې خوږ شوه وښایه زیاته که مخکې چې ما چېرته کار کولو که نه هلته نرګس بي به د هغې حلوا ډېره خوښه وه ما سره به ډېره مینه کوله ډېره ښه جینۍ وه. زما نه به یې زیاته مینه کوله. ته کښېنه زه تا ته حلوا راوړم. حلوا یا خدایه اوس ته دیسي انګریزان د دې کوره زر وباسې جینۍ ورو ورو په دام کې راغله او اوس خو حلوا پخه شوه او یو څو ورځې پس به لیټۍ پخېږي لیټۍ. دینه مخکې ما ته یاسمین او جمال خان الووایه. یاسمین د جمال خان په کور کې نوکر ده خان. او ما ته پته لګېدلې ده چې هغه دواړه په خپلو کې وینه هم ډېره کوي. خو دا مینه به ولې په وینو کې بدله کړم. نن زما قید پوره شو دلاور آزاد شو دشمن راته تاسو په نښه کې او بیا وجلې زما کار دی زما. جمال خانه دلاور آزاد شو نن نه پس به زه ستا خوبونه آرام کړم. یاسمینې ولې څه چل دی؟ خان صاحب کور کې شته؟ څه کار دی ورسره؟ او دا ورسره نوکره کوم. څوک ده دا؟ نرګس بیبي یاسمینې نرګس بیبي تاسو یو بل پیژنئ څه؟ او خورې ما ول دې کر نوکري کوله خو اوس دا غریبه د بل کور ته نوکرۍ له روانه ده. نرګس بیبي دا زه څه اورمه؟ د وخت په جرنده کېدل شو یاسمینې د مور غټو غټو خبرو د محل نه چونګړې ته راوغورځولو. مشره بیبي چېرته ده؟ دا زما کوارټر کې اوسېږي 10 نمبر کې. نرګس بیبي تاسو اوس کور ته لاړ شئ خدای به خیر کړي. خو یاسمینې زه خو نوکرۍ دپاره راوتې یم. نرګس بیبي ټول عمر مې ستاسو در خوړلې ده اوس څنګه ستاسو بل درد در پرېږدمه؟ شبانې بیبي کور ته ورسوه. ډېره ښه ده یاسمینې موږ په خپل ځان باندې بوج مه جوړوه. خویندې میندې په چا بوج نه جوړېږي خورې. یو طرف ته خور وي او بل طرف ته بیبي. خورې مشرې بیبي ته دا ونه وې چې زه تا سره میلاو شوې وم. ټیک ده راځه شبانې چې ځو.
یاسمین چې زه څوک یم خان زما واده کول غواړي او زه نه غواړم ولې نه غواړې ته وکړه که نه اوهو یاسمین هر سړی د خپلې خوښې مالک دی دا ټیک ته چې زه د هغه نوکر ضرور یم خو د هغه غلام نه یم چې هغه به زما واده په خپله خوښه باندې کوي تاسو څوک خوښ دي هلته وکړه که نه زما چې څوک خوښ دي خدای خبر چې هغه به هم ما خوښوي او که نه ته نوم پرې واخله چا کومه خوشنصیبه ده د هغې نوم دی د هغې نوم دی یاسمین اسم نه دی بابا اسې خوېدم وخوندو شو بچی نه بابا ځان مې سنبال کو نن خو ځان سم خان جوړ کړی چې چلې خیر خو دی ولې تا ته زه خان نه ښکارم نه دا بنگله دا جایداد او دا موټرې او دا صوفې که داسې ستا دي که نه نو بیا د یاسمین نه لاس وینځه وایي چې زما دې ټول شین نه نفرت دی اوهو ما خواږه تا سره ټوکه کوله دا هر څه د خان دي داسې وایه که نه نو بیا تا په کومه خوشحالۍ کې دومره قیمتي جوړه شولې ما ځکه ځان ټیسټه پاس کړی دی چې د خان مې د 3 میاشتو اډوانس اخیستی و او 2 جوړې مې پرې جوړې کړي دي یوه تاله او یوه ځان له نو ما خو واچوله او ستا هغه هلته پرته ده چې ته واچې که نه نو بلکل شهزادګۍ به پکې ښکارې ما نه جوړه کړې ده او که تا نه مې جوړه کړې ده که نه زه یې ناچم ولې ناچې واچوه که نه خان به راشي اوهو خان د حج په چکر کې پروت دی هغه پاسپورټ دفتر ته تللی دی ډېر ناوخته به راځي بیا واچوم واچوه که نه شا به زر کوله کاش چې دا هر څه زما نه وی او زه ستا غوندې غریب وی زه ستا وی او ته زما وی او ښه غاړه په غاړه وی